غاڼه پکې نشته آرام شکه دا ته ونیسه غاڼه پکې نشته بس بیا د خبرې به کټ کړي که نه زه سپېشلو کې د تابعداره یم چا سره راغلی دی دی نشي ویلې کنه دا تشه خولې خوځوي بس دا ما لګیا ده ته کړه چې کې د لګیا ویډیو در کومه السلام علیکم دوستانو زم صدام او تاسو ګورئ صدام ټي وي ملګرو په یو نوی ویډیو کې حاضر یو او نن چې کوم زموږ موضوع ده نو هغه دی فرمان کسکر فرمان کسکر کم چې د خپل شاعرۍ د وجې هغه په ټول ملک کې مشهور شوی و خو بیا اخر اوس داسې لاسونو له ورغی چې فرمان کسکر هغه ډیر یو بد سایډ ته روان دی که موږ وګورو یو څو ورځې مخکې هغه د داسې ډانسونه د هغې مخې ته راغله بیا د هغې نه پس داسې لوپران کسانو سره یو ځای شوي وو چې کم ډېر بد ویل کېده پې کم زموږ د پښتونخوا کم خلک چې دي هغو پې ډېر زیات بد ویل همدغسې هغه بیا څه وخت کې د سیګرټ څکلو ویډیو هغه هم مخې ته راغله د دې نه پس د فرمان کسکر اوس داسې یو ویډیو هغه هم راغلی دي کم د اجلاګانو سره هغه ناسته پاسته هغې ډېره زیاته سیوا کړې ده که موږ وګورو فرمان کسکر یو ډېر زیات غریب خاندان سره تعلق لرو د دې کم پلار کم انټرویو چې راغلی وه په هغې کې هم ډېر هغې زیات افسوس کولو فرمان کسکر بیا څه نه څه داسې امدادونه ورسره وکړی شو چې څه ګزاره حال پې شو خو اوس بیا هغه د داسې خلکو په لاس کې دی چې ډېر زیات بد حالت طرف ته هغه روان دی شعر وایه بیا د خپل لږ سپینوالی هم در کوم تک سپین به دی نه بیا سپینوالی د خپل در کوم هغه شعر وایه کوم پیلنی شعر څه دی کوم هغه حال کې چې وي او سم حال را صاحبه دینه کې خبرې نشي کولی دا ګونګی شي کیمرې ته فرمان ستا مشهور شعر کوم یو دی نو خو دا هم نشي ویلی که نه فرمان خپل مشهور شعر راته ووایه